ډاکټر سیوی چې څومره ورځو کې به ښه شي؟ ډاکټر زوی چې 2-3 میاشتې سره برابر شي. 2-3 میاشتې نه مړه ایوبه یو خبره ته وکړمه دا ته چې کوم خوراکونه په دې خلکو خورې دا موږ چې دې کوم راوړلي که نه انشاءالله تعالی چې 2 ورځې پس پیستانه دا پیمپر غوځار نه رشته دا قالب نه د خپې دا شی دا به دې نه غورځولی 2 ورځو کې به ښه کېږي ته بېغمه شه مړه 100 روپۍ راته خوړلې شوي 1 لک روپۍ نه ولګېدې. ښه خبره ده ښه خبره ده دا دغه ځانګړنه در خبر شي خو نه کنه یار زمونږ یار نو چې قلټېټي هغه خو ورته شي د اکسیډنټ کړل درې ځای خو ماته شو دراوونه ته لګولیو او مونږ لاړو دغه ځای یو کس نیم را سره بل که تاسو تاسو راځي بیا راشي صحیح ده اعلی او فضل خالقه خبر نشوي کنه چې قلټېټي یار ورته شي اکسیډنټ کړل درې ځای خو ماته شو دراوونه لګېدل یار او فوت یار تاسو لته غواړي زه خو تله هم درې سالور پیر خو ما ستا سره بیا لاړ شم بس ما سوتن ټیم کې د سیوګه چې روټي موټي کور ما خورالته کې بلاړ شو صحیح ده او دا غزي روټي ډیر فن کوي یار اخه چارې زشانه په خیر نور وای څنګه چې لخي برابر څه کې دا ټیم خبر شي خو نه کنه نیم خبر شي کنه مونږه غیار چې قلټېټي نه دی یار اکسیډنټ کړل خپل د درې ماته شو راوړنه وته لګول یو څه نه خبره دا څه ویل کدا کلا ته خو یاره چې سره وځي کیږي نیم خبر یاره ته پوس لیت لغواړي یار لازمي ده لازمي د شکار بوکو چې د بازار نه بوله کېلی ملي راولو امونه چې خامه خاطش ونه شوت لیکنه بیا مرګره ده خیال نه مړانا جوړه ده دي شوزونو ته بالکل ټغه نه کیږي دا نه کیږي ها اسی به تاسو لا شي دا څه مرګره بیا سره سترګې دا خبره دین سي د شي خواته نه کیږي کنه مخه ته په شکل له خوراک سونی بیا ښه کیږي کني اسراف کی راځي اسراف کې ګاډ ته خیزه چې بسم الله مزاده جو بس ډایرکټ ورته ښه صحیح ده چقلټېټې د ځشانوم نو خبر ده ته مې مای د چقلټېټې د خپل ودرې ماته شوی د مای چې بیا سترګې لګي نو چې تاسو له لاړ شو کنه د ما راويس او چقلټېټې ما ته پتم نو درا ترینګو کو یو اکسیډنټ کړل خو ماته شوی دا نو ډیر زیات خپو شوم نو مای چې تاسو له لاړ شو چلایو بخي سمړ خو نه ژوندې ما چې الله مې وبخي اوه چقلټېټې زما د خبرې مقصد دا دی چې سبا مړ شي نو دا ګیله خو به نه کوي کنه چې چاراته دوا نه کړي نو دا خو دی چې ځان نه ته په ژوندونی دوا کړې و چې الله دې وبخي زما د خبرې مقصد دا دی الله سره خو کی زما ته پوښتنه وکړو شربت بس کوي که وبو بس کوي ډوډۍ نه وړي اوه یوبا دا ته څه وې شربت پرستو کو لاول ډوډۍ خوړل غواړي ځکه چې موږ دونه وخت پستا تاسو لرالو او پاره کې ته موږ د سي بینوا بغیر ډوډۍ نه ته موږ وساته نو د دې تاسو د سره خونه او مزه نشته که څنګه نور وایدا وای لکه ته چې د بیمار د کور روټي وخوري کنه په دې کې وای ثواب هم په دې کې شفا ده نو ګور موږ چې راتلو تاسو تاسو لا نو زموږ سره تاسو سره پرشتیم رالي چې اوس موږ تاسو ډوډۍ وخورو لکه موږ چې ماړو لکه دنیا چې مړ شو نو بیا به شربت خپل کې راځي صدقه کې راځي کنه سليمان ته خو آرډر ورکې ما ته پته راغله سليمان آرډر کې خو ورته وای سپیشل غډیو وسره راوړه او د شي ورته د بازار نه وسره دغه نه وسره وای تړای چې دې کنه خپل غټې باندې مراواله بلکې دیم دې کنه تیاری یا به تیاری سليمان دوله غوړو کا ان باندې دا امونه غریبي سي انشاء الله بخوري اوري وګي بنځه الله رزق ورکړي خوري خیر وړي دا ته څنګه زموږ سره والا کنه ډاکټر سیوی چې څومره ورځو کې به ښه شي؟ ډاکټر زوی چې 2-3 میاشتې سره برابر شي 2-3 میاشتې نه مړه ایوبه یو خبره ته وکړمه دا ته چې کوم خوراکونه په دې خلکو خورې دا موږ چې دې کوم راوړلي که نه انشاءالله تعالی چې 2 ورځې پس پیستانه دا پیمپر غوځار نه رشته دا قالب نه د خپې دا شی دا به دې نه غورځولی 2 ورځو کې به ښه کېږي ته بېغمه شه مړه 100 روپۍ راته خوړلې شوي 1 لک روپۍ نه ولګېدې. ښه خبره ده ښه خبره ده دا دغه ځانګړنه داخل کړه روان دي نو د مریض ول کې دا مونږ چل لغري ټول خبر موږ ستاونه کړ دا ستا پاک کې مونږ لګي تیر ډوډۍ دې خوري خامخا به خروج اوس خدای ورکړي هله صدقه په دې سره اخر هیڅ کوي اپاتونه لړکیږي لمه تنګوا دا خو وستا شاله مورز د خیره درې میاشتو تشترسي کنه دا چې 3 سالو مې اشتره ان شاء الله غټ کټه بدن جوړ شي او کوشش مېرمانه راشي مېرمانه دې درو بوجو نه ډوډۍ خوري درو بوجو بزو وګېما دا لیکه الله خورا غو لیکره وړاله چې دا خوراکونه کنه مشکل دي ځکه پورې ختم لکه تاسو راځي لهرا په خندا کې وشرمولو نه چې په غب کې سلامونه او احترامات او برکات پرسته کیږي دا خېټه لاندې دا باندې نه دا مرګرو ورځي په او راځي تاسو هم مارین کړو ته مارین کړو دا ما راوستو صحیح ده د روټي ټیم دی او بیا ورسته غپ لګا چقلټېټې ایله مې بستر ګورړا شو یقین وکړه ملي دي
خدا ډوډۍ مې ولید او ډایرکټ مې پرې رامنډه کړه خو نور واحد راته رینګ کړی و وی چپل ټېټې اسکیډنټ کړلی یو په هغه ورځ ډېر خفه وم چې نیا مې مړه وه او یو چې تا دا اسکیډنټ کړلی که نه په دې ډېر بې انتهایي خفه یم یقین وکړه که دا ډوډۍ مې هم خواته کېده خو نه یم پوه شوی چې دا ډوډۍ ما څنګه وخوړه او اوس نو نه پته لګی دا چې ډېر زیات خفه وي چې خبر شو نو ډېر زیات خفه هم شوم او د وړو مور مې د پلار کره بوتلو نه هغې ته مې ما ته پاتې شه او ملګری مې خوږ شوی دی نو ما چې ده ته ځان ورسوم نو ډېر وس مې هم کېږي او شته را سره خو دا 50 روپۍ دي دا والا په دې باندې به ځان سوړه مړه راوړې او خبر شوی مې د کور کرایي ده پې او نورې څه قرضې مرضې دي هغه به پکې هم ورکړې نور مې ډېر وس کېږي خو دغه چې دي نو دا قبولې کړه ورېږه یو 10 روپۍ خو زما سره هم ماتې شتې چې دا ول ورکړمه 50 مولور مسلمان ډېر شی دي نه دا 10 ولا نورې ډېر وخت بدي عجزه دی که نه چې څه کار یې پرې وشي او ایوب موږ په دواګانو کې یاد ساته الله یې ذلیله کا الله یې رسوا کا ته زر ډوډۍ وخوړه او 1 روپۍ ورله کړې نن نه پس به دا کلي به زه پرېږدم سبا نه ورته به دونه ژرنده ورغوم او په یو مخ باندې زه ځم وایي ده تا اوس ته به ورباد کړم د خلک به سره ولې سبا نه چې سبا نه ما یو ځای ته ورک کا سوډان ته مې ورک کا چې ورته دونه ژرنده ورغوم خلکو ته یې مړ دی سبا ورباد کړم مرګرو کو ویډیو مو خوشي ویډیو لایک کې او چینل د سره سبسکرایب کې او ملاوي کو با پنه ویډیو کې د ځان ډیر خیال ساته چلوي الله پامان